بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ ټولو زده کوونکو د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروسته به بیا د کلاس شروع وکړو. زما په خیال چې دا کلاس یو ځلې شوی هم دی، که شوی وي نو بیا هم ستاسو د انګلیش ښه کېدو دپاره دا به زه بیا ریکارډ کړم او ماته هم تیار پروت دی، ډیر آسان دی. او تاسو یقین وکړئ چې ستاسو د کمنټس او د لایکونو چې ماته کوم داد میلاویږي نو دا زه چې زر زر لګیا یم او ستاسو دپاره کلاسونه جوړوم نو دا ستاسو د دغه لایکس او د دغه کمنټونو داد دی چې ماته یې راکوئ او په دغه داد باندې زه لګیا یم دا محنت کوم. دا نن کلاس د هغه زده کوونکو دپاره دی څوک چې په شروع کې انګلیش زده کول غواړي. نو د انګلیش اولنۍ خبرې څنګه هغه کولی شي. ګورئ د انګلیش دا اولنی ټکی چې کوم دی هیلو. مونږ سلام کوو که نه، په پښتو کې مونږ وایو سلام. مسلمانان چې چرته هم دی هغه سلام کوي. نو په انګلیش کې د انګلیش سپیکر چې کوم دی هغوی وایي هیلو. د هیلو څه مطلب دی؟ سلام. نو مونږ له پکار دی چې د هیلو په ځای باندې مونږ سلام کوو. خو که مونږ ته چرته څوک ووایي چې هیلو نو د دې مطلب دی سلام. بیا ګوډ مارننګ. د ګوډ مارننګ مطلب دی سحر مو په خیر. ګوډ مارننګ، سحر مو په خیر. ګوډ آفټرنون. آفټرنون وایي ماسپښین ته. ماسپښین مو په خیر. ګوډ آفټرنون، ماسپښین مو په خیر. مونږ وایو که نه چې سحر دې په خیر شه، ماسپښین دې په خیر شه، ماښام دې په خیر شه. نو همدغه خبرې دي دا. بیا دی ګوډ ایونینګ. د ګوډ ایونینګ مطلب دی ماښام مو په خیر، یعنی ماښام مو په خیر شه. ګوډ نایټ، شپه مو په خیر شه. ګوډ نایټ، شپه مو په خیر شه. د نایټ مطلب دی شپه، ماسخوتن چې ورته مونږ وایو. ګورئ دا کلاس په مخ کې باندې بوزو ویلکم. د ویلکم مطلب دی په خیر راغلی. ویلکم، په خیر راغلی. بیا څه وایو؟ تپوس کوو که نه چې هاو آر یو، ته څنګه یې؟ هاو آر یو، ته څنګه یې؟ جواب آی ایم فاین، زه ښه یم. تھینک یو. د تھینک یو مطلب دی مننه، شکریه. تھینک یو، مننه. اینڈ یو، بیا تی تپوس کوو که نه چې ډیره مننه او ته څنګه یې؟ اینڈ یو، او ته. آی آلسو فاین، زه هم ښه یم. هم ښه یم. په دې کې تاسو د آلسو وینئ. د آلسو مطلب دی هم، یعنی زه هم ښه یم. آی آلسو فاین. دیټس ګوډ، ډیره ښه ده، یعنی دا ډیره ښه ده چې ته هم ښه یې. دیټس ګوډ، ډیره ښه ده. مخکې ګورئ آی مسډ یو سو مچ، یعنی ما ته ته ډیر یادېږي یا ما ته ډیر محسوسولی یادولی می. آی مسډ یو سو مچ، ما ته ته ډیر یادېدلی، ډیر می محسوسولی. واټس نیو، څه نوې خبر، یعنی څه نوې تازه. مونږ چې د چا سره ملاو شو که نه هغې ته مونږ وایو چې څه نوې تازه دي. واټس نیو. نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ واټس نیو، یعنی څه نوې تازه. نتینګ مچ، څه خاص نشته. نتینګ مچ، څه خاص نشته. سی یو لیټر. د سی یو لیټر مطلب دی بیا به ملاو شو. سی یو لیټر، بیا به ملاو شو. ګوډ بای، د الله پامان. ګوډ بای، د الله پامان. آی ایم لاست، زه ورک شوم، یعنی زه ضایع شوم. آی ایم لاست، زه ورک شوم. کین آی هیلپ یو، آیا زه ستا مدد کولی شم، زه ستا مرسته کولی شم. کین آی هیلپ یو، آیا زه ستاسو مرسته مدد کولی شم. کین یو هیلپ می، که تاسو چاته وایي چې آیا ته زما مدد کولی شي. کین یو هیلپ می، آیا ته زما مدد کولی شي. آی ایم لوکینګ فار باتروم، زه باتروم ګورم.
باتروم په کوم ځای کې چې مونږ لامبو په انګلیش کې ورته باتروم واشروم او مونږ ورته په پښتو کې څه وایو غسل خانه دغې ته وایي باتروم. هولډ آن پلیز مهرباني وکړه لږ صبر وکړه. هولډ آن پلیز مهرباني وکړه لږ صبر وکړه. ون مومنٹ پلیز لږ انتظار وکړه یعنی مهرباني وکړه یو سخت انتظار وکړه. ون مومنٹ پلیز لږ انتظار وکړه. هاو مچ از دیس دا د څومره دی د چا نه مونږ تپوس کوو که نه چې دا ستا موبایل د څومره روپو دی. هاو مچ از دیس دا د څومره دی. ایکسکیوز می بخښنه غواړم. ایکسکیوز می بخښنه غواړم. کم وید می ما سره راځه. کم وید می ما سره راځه. مخکې ځو. ډو یو سپیک انګلیش آر پښتو آیا ته انګلیش یا پښتو ویلی شي؟ ډو یو سپیک انګلیش آر پښتو آیا ته انګلیش یا پښتو ویلی شي؟ جسټ ا لیټل یعنی لږ شان یعنی لږ شان یې ویلی شم. جسټ ا لیټل صرف لږ شان. وٹ از یور نیم وٹ از یور نیم ستا څه نوم دی. وٹ از یور نیم ستا څه نوم دی. مای نیم از علی زما نوم علی دی. مای نیم از علی زما نوم علی دی. په دې کلاس کې به مخکې ځو نور به پکې نوي ټکي هم شاملوو. تاسو ګورئ دې ته نایس ټو میټ یو خوشحاله شوم چې تا سره میلاو شو. نایس ټو میټ یو خوشحاله شوم چې تا سره میلاو شو. یو آر ویری کائنډ ته ډېر مهربانه یې. یو آر ویری کائنډ ته ډېر مهربانه یې. کائنډ یو وایي قسم ته. دا قسمونه چې کوم دي دې ته هم په انګلیش کې وایي کائنډ یعنی دا کوم قسم دی. او یو کائنډ وایي مهربان ته. یو آر ویری کائنډ دلته چې کوم کائنډ مطلب دی هغه دی مهربان. ته ډېر مهربانه یې. وٹ ورک ډو یو ډو ته څه کار کوي. مونږ د چا نه تپوس کوو که نه چې ته څه کار کوي. وٹ ورک ډو یو ډو ته څه کار کوي. بیا د دې جواب مونږ څنګه ورکو. آی ورک ایز ا بزنس مین یعنی زه کاروباري زه یو کاروباري یم. آی ورک ایز ا بزنس مین زه یو کاروباري یم. بزنس مین وایي کاروباري ته. کار روزګار چې څوک کوي هغه ته وایي بزنس مین. I have been learning English for 1 month. زه د یوې میاشتې نه انګلیش زده کوم. I have been learning English for 1 month. زه د یوې میاشتې نه انګلیش زده کوم. That's good. دا ښه ده. That's good. دا ښه ده. دا پورا خبرې دي که تاسو ورته دهان توجه وکئ په انګلیش کې پورا خبرې تاسو کولی شئ که دا په توجه سره وګورئ واورئ او د زده کولو یې کوشش وکړئ. How old are you ستا څومره عمر دی. How old are you ستا څومره عمر دی یعنی ته د څو کالو یې. دا تپوس هم مونږ ډېر کوو. بیا که تاسو د هر څو کالو یې نو هغه ورته داسې ویلی شئ I am او بیا ورپسې یعنی زه وایم چې I am 20 years old زما 20 کاله عمر دی. I am 20 years old زما 20 کاله عمر دی. تاسو د 20 په ځای باندې که 20 کاله وي نو 20 کاله هم 20 هم ویلی شئ. که 25 کاله وي که 30 کاله وي که 15 کاله وي تاسو د 20 په ځای باندې هغه ویلی شئ. ها I have to go زه ځم یعنی ما ته تلل دي. I have to go زه ځم. I will be back right now زه به واپس راشم یعنی زه به واپس راځم. I will be back right now زه به واپس راشم. sorry د sorry مطلب دی بخښنه غواړم. که تاسو چاته وایئ چې زه بخښنه غواړم sorry بخښنه غواړم. no problem هیڅ مسله نه ده. No problem هیڅ مسله نه ده. Can you say that again آیا ته دا بیا ویلی شي. که څوک مونږ ته یو ځله خبره وکړي او هغه ته مونږ ووایو
چې آیا دا خبره ته بیا کولی شي، یعنی بیا یې ما ته داسې ویلی شي. Can you say that again؟ آیا ته دا بیا ویلی شي. Can you speak slowly؟ آیا ته په مزه یعنی په قلاره خبرې کولی شي. Can you speak slowly؟ آیا ته په مزه خبرې کولی شي. I don't understand. زه نه پوهیږم. I don't understand. زه نه پوهیږم. که تاسو په یو څیز باندې نه پوهیږئ، څوک درته څه خبره کوي او نه پوهیږئ، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ I don't understand. زه نه پوهیږم. I don't know. زه نه پیژنم، یعنی ما ته پته نشته. I don't know. ما ته پته نشته یا زه نه پیژنم. What's that called in Pashto؟ دې ته په پښتو کې څه وایي؟ یعنی دا موبایل دی، که د چا نه تاسو د هر څیز تپوس کوئ چې دې څیز ته په پښتو کې څه وایي. What's that called in Pashto؟ دې ته په پښتو کې څه وایي. What is this؟ دا څه دي. What is this؟ دا څه دي. Don't worry. مه خفه کېږه. Don't worry. مه خفه کېږه، یعنی ستا کار به وشي، مه خفه کېږه. Don't worry. مه خفه کېږه. Do you like it؟ آیا دا ستا خوښ دی یا دا ته خوښوي. Do you like it؟ آیا دا ته خوښوي. I really like it. یقینا چې دا زه خوښوم. I really like it. یقینا یا دا زه ډیر خوښوم. Hurry up. تادی وکړه. Hurry up. تادی وکړه. What time it is؟ یعنی څه وخت دی، څو بجې دي. What time it is؟ څو بجې دي. It's 10 o'clock. لس بجې دي، یعنی دا اوس لس بجې دي. It's 10 o'clock. لس بجې دي. Give me this. دا ماله راکه. که چا سره څه څیز وي او تاسو یې غواړئ ورته وایئ چې دا څیز ماله راکه. Give me this. د give مطلب دی راکه. Give me this. دا ماله راکه. Give me this. دا ماله راکه. How do I look؟ زه څنګه ښکارم، یعنی زه په دې کپړو کې څنګه ښکارم. How do I look؟ زه څنګه ښکارم. You look unhappy. ته خوشحاله نه ښکاري، یعنی ته خفه ښکاري. Unhappy. ته خوشحاله نه ښکاري. He is so weak. هغه په انګلیش زده کولو کې ډیر کمزوری دی. ویک وایي کمزوري ده. He is so weak. هغه ډیر کمزوری دی. He cannot walk. هغه مزل نشي کولی، یعنی هغه ګرځېدلی نشي. He cannot walk. هغه مزل نشي کولی. She has been staying here since yesterday. هغه د پرون نه دلته کې ده. هغه د پرون نه دلته کې ده. She has been staying here since yesterday. هغه د پرون نه دلته کې ده، یعنی هغه د پرون نه دلته کې حصاره ده، تلې نه ده. She doesn't see properly without glasses. هغه د چشمو نه بغیر څه نه ویني. She doesn't see properly without glasses. هغه د چشمو نه بغیر څه نه ویني. What do you like؟ ته څه خوښوي. What do you like؟ ته څه خوښوي. که تاسو سره چېرته څوک ملګری په بازار کې وي او د هغه نه تپوس کوئ چې ستا څه خوښ دي، یعنی ته څه خورې. What do you like؟ ستا څه خوښ دي. I like my car a lot. زما خپل ګاډی ډیر خوښ دی. I like my car a lot. زما خپل ګاډی ډیر خوښ دی. I don't like this car. زما دا ګاډی خوښ نه دی. I don't like this car. زما دا ګاډی نه دی خوښ. I don't like this car. زما دا ګاډی نه دی خوښ. I like that one. زما هغه یو خوښ دی. I like that one. زما هغه یو خوښ دی. It's raining. باران شروع دی، یعنی دا باران دی.
It's raining. باران شروع دی. که چېرې باران شروع یو تاسو چاته وایي چې باران دی. It's raining. باران شروع دی. You should stay at home. تاله په کور کې پاتې کېدل پکار دي. You should stay at home. تاله په کور کې پاتې کېدل پکار دي. Don't go outside. بهر مزه. Don't go outside. بهر مزه یعنی د کور نه بهر مزه. He is very beautiful. هغه ډیر ښایسته دی. He is very beautiful. هغه ډیر ښایسته دی. Everybody like this. Everybody likes this. هر څوک دا خوښوي. یعنی دا ګاډی ډیر ښایسته دی. دا ګاډی هر څوک خوښوي. Everybody likes this. هر څوک دا خوښوي. I have made something special. ما څه خاص تیار کړي. یعنی ما ستا دپاره نن څه خاص تیار کړي دي. I have made something special. ما څه خاص تیار کړي. او وګورئ مخکې وګورئ. What have you made? تاسو تیار کړي. What have you made? تاسو تیار کړي. I want to go to college. زه کالج ته تلل غواړم. I want to go to college. زه کالج ته تلل غواړم. Where is the library? Library چېرته ده. Where is the library? Library چېرته ده. The library is across the road. Library د سړک نه پورې غاړه ده. The library is across the road. Library د سړک نه پورې غاړه ده. یعنی د سړک نه هغه غاړې ته ده. Let's call them to play. زه چې هغه د لوبې دپاره راوغواړو. د کال مطلب دی راغوښتل رابلل. Let's call them to play. زه چې هغه د لوبې د کولو دپاره راوغواړو. یعنی زه چې هغه راوغواړو چې لوبه وکړو. How is the weather today? نن موسم څنګه دی. دا تپوس خو مونږ ډیر زیات کوو کنه چې نن دلته کې موسم څنګه دی. How is the weather today? نن موسم څنګه دی. The weather is very good today. نن موسم ډیر ښه دی. The weather is very good today. نن موسم ډیر ښه دی. What are you looking for? ته څه ګورې. What are you looking for? ته څه ګورې. I am looking for book. زه کتاب ګورم. I am looking for book. زه کتاب ګورم. I can't find it. ما پیدا نکو. I can't find it. ما پیدا نکو. دا کانټ چې کوم دی دا د کین ناٹ شارټ فارم دی. دا تاسو کین ناٹ هم ویلی شئ او کانټ هم ویلی شئ. I can't find it. ما پیدا نکو. ها او داسې مخکې دې سنټنسز ته وګورئ. When will you get married? ته به کله واده کوي. When will you get married? ته به کله واده کوي. I will never get married. زه کله هم واده نکوم. یعنی زه به کله هم واده نکوم. I will never get married. زه به کله هم واده نکوم. Marry him. هغه سره واده وکړه. Marry him. هغه سره واده وکړه. Marry وایي واده ته. د him مطلب هغه. Marry him. هغه سره واده وکړه. He got engaged. د هغه کوزدن وشوه. He got engaged. د engaged مطلب دی کوزدن. اصل کې د دې په پښتو کې چې کوم خپل مطلب دی ښکیل یعنی تړل. د یو څیز تړل. He got engaged. د هغه کوزدن وشوه. دا ټکي به تاسو به هر حال ډیر زیات وینئ په سوشل میډیا وغیره باندې چې I got engaged یا he got engaged. د دې انګیج مطلب دی یعنی زما کوزدن وشوه. Do you want to get married? آیا ته غواړې چې واده وکړې؟
Do you want to get married? آیا ته واده کول خوښوي یا ته غواړې چې واده وکړي؟ I want to get married. زه واده کول غواړم. I want to get married. زه واده کول غواړم. I want to marry you. زه تا سره واده کول غواړم. I want to marry you. زه تا سره واده کول غواړم. I don't want to marry you. زه تا سره واده کول نه غواړم. I don't want to marry you. زه تا سره واده کول نه غواړم. Don't get married. واده مه کوه. Don't get married. واده مه کوه. Do marry him. هغه سره واده وکړه. Marry him. هغه سره واده وکړه. I am going to get married. یعنی زه ځم چې واده وکم. زه ځان تیاروم چې واده وکم. I am going to get married. زه ځم چې واده وکم. I decided to get married. ما د واده فیصله وکړه. یعنی ما د واده کولو فیصله وکړه. زه غواړم چې واده وکم. I decided to get married. ما د واده فیصله وکړه. What is your brother doing? ستا رور څه کوي؟ یعنی ستا رور څه کار روزګار کوي. What is your brother doing? ستا رور څه کوي؟ My brother is a businessman. زما رور کاروباری دی. زما رور یو کاروباری دی. My brother is a businessman. زما رور یو کاروباری دی. This is used mobile. دا استعمال موبایل دی. یعنی دا استعمال شوی موبایل دی. This is a used mobile. دا استعمال شوی موبایل دی. Take another one. یو بل واخله. Take another one. یو بل واخله. Were you asleep? آیا ته اوده وی؟ Were you asleep? آیا ته اوده وی؟ Yes, I was asleep. او Yes, I was asleep. او زه اوده وم. Were you awake? آیا ته پاسېدلی وی؟ Were you awake? آیا ته پاسېدلی وی؟ I was awake. زه پاسېدلی وم. I was awake. زه پاسېدلی وم. Where are you? ته چرته وی؟ Where are you? ته چرته وی؟ I am in the office. زه په دفتر کې یم. I am in the office. زه په دفتر کې یم. Are you still in the office? آیا ته اوس هم په دفتر کې؟ Are you still in the office? آیا ته اوس هم په دفتر کې؟ Yes, I am still in the office. او زه په دفتر کې یم. زه اوس هم په دفتر کې یم. I am still in the office. زه اوس هم په دفتر کې یم. His work better than yours. His work better than yours. د هغه کار ستا د کار نه ښه دی. His work better than yours. د هغه کار ستا د کار نه ښه دی. Hold it. دا ونیسه. که موږ څه څیز را سره وي او چاته وایو چې دا څیز ونیسه نو په انګلیش کې ورته ویلی شو hold it. دا ونیسه. بیا ورپسې چې کوم ټکی دی hold on. خاموشي یعنی خاموشه شه. hold on. خاموشه شه. hold on. خاموشه شه یعنی چوپ شه. hold it tightly. دا کلک ونیسه. hold it tightly. دا کلک ونیسه یعنی دا زما موبایل د ځان سره کلک په لاس کې کلک ونیسه. hold it tightly. دا کلک ونیسه. او که بیا تاسو وایي چې دا لوز یعنی سست ونیسه hold it loosely.
دا سست ونیسه، دې له ډېر زور په لاس کې مه ورکوه. هولډ اټ لوزلی، دا سست ونیسه. زه خو وایم چې په دې ځای باندې به د دې نن کلاس اختتام وکړو. زه هیله کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي. زما د دې خوارۍ د دې محنت نه به تاسو پوره فایده اخیستې وي. تاسو دا کلاس بیا هم کتلی شئ، بیا یې هم کتلی شئ. که ستاسو په ذهن کې پوره ناست نه وي او داسې په یو ځل کتلو سره دا په ذهن کې کینی هم نه، دا یادیږي هم نه، په دې به تاسو پوه هم نشئ. دا تاسو بیا وګورئ. نو زه پوره امید کوم چې دا به ستاسو پوره یاد شي. دا تقریبا چې د 25 منټو کلاس دی، دا چې تاسو یاد کړئ نو یقین وکړئ چې ستاسو په انګلیش کې به ډېره بهتري، ډېر ښه والی راشي. که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي، تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد، آباد او بریالي ساته.